زیات خلک مسجد ته راځي حتی اجازه نه د حسین اختر په مانځ کې نو دا د شکر ځای ده الحمدلله چې دغه دین سره علاقه د دین هغه مهمه حصے سره چې هغه مونځ ده او فرض ادا کېدل دي مسجد ته حاضرېدل دي دې سره علاقه د خلکو دا ان شاء الله د کامیابی یو نښه ده او دا به ان شاء الله د الله د رحمتونو لپاره سبب او ذریعہ جوړیږي چې الله موږ تاسو باندې خپل رحمتونه نازل کړي او امید ان شاء الله دغه د الله جل جلاله لپاره مسجد آبادول دغه جوړول دا ډیر برکات لري یقینا هم مادي هم معنوي مهم برکت لکوالی سي محترم چې ویلي هغه اتفاق او قوت او وحدت چې دا ډیر یو مهم شی ده د پرمختګ لپاره د مشکلاتو د حل لپاره او د دین د رسولو لپاره یقینا د دین رسول د دین تعلیم او تعلم د دې خلاره هغه منبر ده د منبر له طریقه شکا دین ډیر ښه رسیږي خصوصا یو خطیب څنګه د دین ښه مطالعه ولري د شریعت ښه مطالعه ولري د جامعې او د کلي او د قريه غو مشکلات هم په ذهن کې ولري چې کوم مشکلات دي کوم شی د شریعت خلاف روان دي کوم شی ضرورت لري تغییر ته البته رواجونه کله مشکلات راغلي وي ناغه خطیب ته اندازه لګيږي چې هغه ځبان خبره وکړي شرعي دلایل په پیش کړي او د خلکو نه هغه کوم مشکل یا ناوړه رواج ناجایز رواج التسته هغه ختم سي د خلکو لمنځ شته یقینا زمونږ تاسو هغه جامعه د اصلاح طرف ته روانه ډیر اندازې پوري الله مهربانه ده چې دغه مراکز جوړېدلو باندې نورم زمونږ تاسو وحدت دینی تعلیم ترجمه د قران کریم احادیث ویل هغه ته کې ناستل راجمع کېدل چې دا معنوي طرف ده او ډیر مهم طرف ده چې موږ تاسو په دې کې کوشش وکړو الله به زموږ تاسو ډیر مشکلات حل کړي یقینا دا یو ښه اقدام ده د مسجد لپاره چې سوی او چا په دې کې ځکه ورکړي دا اجتماع دا د خلکو راټولېدل دا فکر او ذهن خلکو ته ورکړي یقینا ډیر د خیر کار کړی په ځای باندې کار ده الله ټول ته اجر نصیب وګرځي